خو که چېرې سره دربار ته راوړي او بیا به شیریني واده کړي. زه پرویز د خویندې اوسېدونکی دا د مومن خان او شیریني کیسه ډېره غمجنه کیسه ده. کله چې مومن خان هندوستان ته روانېده شیریني ورته وویلې چې ولاړ دا نه خراب شي دا ورا کمیده دا مطلب جای ته رسېدل ورا په 3 او 4 نفره بدله شوه. دلته مومن خان خپل ژوند د تل لپاره له لاسه ورکړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ګل وطن قدرمنو لیدونکو هیلهمن یم چې رک روغ به یاستئ، صحت به مو ښه، د ژوند چارې او کارونه به هم په خیر سره تیریږي. د پښتو ادب لمنه ډیره پراخه ده. په خپله لمنه کې بیا د ولسي کیسو په نامه باندې یو څه لري. ولسي کیسې هغه کیسې دي، هغه روایتونه دي چې موږ ته له ډېر پخوا زمانو څخه له پیړیو څخه راپاتې دي، په شفاهي ډول باندې له یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوي دي. د هغې کیسو له جملې څخه به تاسو له ډېرو له نومونو سره اشنا یاستئ چې د مومن خان او شیرینۍ کیسه ده، د لیلا او د مجنون کیسه ده، د ګل او صنوبر کیسه ده، د دلۍ او شهۍ کیسه ده او داسې نورې کیسې. نن موږ د کابل جلال آباد پر لویه لاره د سروبي ولسوالۍ ساحه ده د مومن خان او شیرینۍ کلی ده چې تاسو به یې له نوم سره بهتر اشنا یاستئ، له دغه قصې سره به بهتر اشنا یاستئ. نن موږ راغلي یاستو چې تاسو ته له خیره په دغه کلي کې د مومن خان او د شیرینۍ په هغه نایابه خو نه رسېدونکې مینه باندې چې کوم داستان تیر شوی، لیکل شوی ده، جوړ شوی او موږ ته په شفاهي ډول باندې راپاتې ده، د هغه په تړاو به تاسو ته معلومات درکو. دلته د کلي له یو تن مشر سره به هم کیسې کوو. کاکا راغلی همدلته موږ سره ده له خیره. تاسو به د مومن خان او د شیرینۍ د داستان په تړاو باندې حتما ځینې مسایل اورېدلي یا به له نوم سره اشنا یاستئ. دا د مومن خان کلا ده. دلته زه ولاړ یم. د مومن خان کلا په بشپړ ډول باندې له منځه تللې، خو د هغه پخواني آثار، هغه پخوانۍ نښې نښانې شته، لکه هغه د تیږو بارې، ځینې نورې نښې نښانې دي چې تاسو یې عملاً ګورئ. د ګل وطن قدرمنو لیدونکو، څنګ کې مې د کلي مشر موږ خو په ملا صاحب وپېژنده، خو خپل نوم به درته پوره واخلي. اول به تاسو ځان در معرفي کړئ، هغه نه وروسته به له خیره د مومن خان او د شیرینۍ په تړاو چې په کومو مسایلو باندې پوهېږي له خیره قصه به موږ ته تفصیلي وکړي. سلام ملا صاحب، ستړی مه شئ. خیر مه شئ، خدای دې آباد لره. لومړی کې ملا صاحب زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. زه خپله نوم مې محمد زبیر ده او په ملا مشهور یم او قوم من دي، یعنې ورته پخوانه اوسېږو او دغه وطن ده او پلار او نیکه هم دلته تېر شوی ده. پلار او نیکه دلته اوسېدلي، اوس خدای سوز هم دا کړی اوسېږو به. مخکې خو ما لیدونکو ته یادونه وکړله چې د ملا صاحب په همکارۍ به له خیره موږ دغه برنامه جوړو، دغه خپرونه به له خیره چمتو کوو، برابرو به یې. یادونه ما د مومن خان او د شیرینۍ وکړه. تاسو د مومن خان کلیوال یاستئ. د مومن خان په کیسه خو تقریبا پیړۍ تېرې شوي دي، ډېر وخت تېر شوی ده.
له تاسو یو چې په دې تړاو باندې په څه پوهیږئ؟ دا وړکینې نه دغه پلار سکندر خان نومېده او د هغې پلار سمندر خان نومېده. هغوی خپل منځ کې خیښي کړې وه، خیښي یې کړې وه او رشته یې سره کړې وه، دوستي یې کړې وه. دا دوستي وه وخت پورې وه. بیا دا د واده وخت مراسم یې راغلو. واده مراسم یې سره راغله. مومن خان پلار سپین ږیري ولېږل چې دا موږ ته ولور یو شی وښیي او موږ به دا واده کړو. مومن خان سپین ږیري ولېږل چې ویې لېږل چې شیرینۍ هغه چونکې پلار یې هغه نوم هغه ظفرخان یې وکیل و، ورور یې مشر ورور یې و، هغه ورپېده چې د دې موږ ولور وکړه چېرې سردار دی وکړه چېرې سردار به راته راوړي او بیا به شیرینۍ واده کړي. نو چونکې هغه خو غریبه زمانه وه، نو وکړه چېرې زر پیدا کېده خو ډېره مشکله خبره وه. نو څنګه پیدا کړي وای؟ هغوی بیا ته ناجوابه راغله چې دا څوک چې مې لېږلي وو ناجوابه راغلل او مومن خان خبر شو. مومن خان چې خبر شو، مومن خان ځان سره سوچ وکړ. مومن خان ویل چې دا خو په دې وطن نه کېږي، دا واده خو دې وطن باندې نه شم کولی. نو مجبور یو چې موږ یو خوا ته ځان باسو او ځو به. بیا مومن خان اراده د تګ د هندوستان وکړه. ویل چې هندوستان ته لاړ شم، دې نه لاړ شم. نو دی وایي اس درلوده، ناس یې درلوده، شپږازي باندې مشهور و، شپږازی اس به یې ورته ویلې. او بس ځان یې تیار کړ. نو ځي اوس هندوستان په خوا باندې او ولور ډېر جګ پکې کېښودی. بیا دلته دا شیرینۍ خبره شوه چې مومن خان خو حرکت کوي، ځي هندوستان خوا ته ځي. او غرنۍ دلته د باغ و په خوا دغه ځای کې دې باغ ته دا وختي ورغلی وه، ورته ناسته وه. مومن خان اس پې ورغی، چې ورغی سره ودرېدل. چې ودرېدل نو شیرینۍ ورته ویلې چې ته چېرته ځې مومن خانه؟ ویلې تا دا د پلار د ورونو ولور دې ډېر ګران ده او ډېر جګه خبره ده، وکړه چېرې زر چې ما نه غواړي دا خو دلته پیدا کړلی، زه هندوستان ته ځم. ده ورته ویلې شیرینۍ ته چې ته به د ما عزت ساتې، ابرو قدر عزت به مې ساتې او بې شرطکۍ به مې نه، او په کور به دننه ځان ساتې، او که خدای کوله خیره ما به خدای کامیاب کړي بیا به تا ښه په سنګینۍ واده کړم. مومن خان د شیرینۍ کیسه ونه منله او دغه کوم وړاندیز چې ورته کړی و دی یې ونه منه. مومن خان حرکت ورکړ، اس ته یې حرکت ورکړ، لاړ مخ په هندوستان لاړ. هندوستان ته چې لاړ، هندوستان ته هله خو هندوستان ته ورسېد. چې ورسېد یو ځای کې ګوري چې لویه قافله ده او مخلوق د خدای ده، مراسم یې د واده دي، کیسه او معامله یې د واده ده، او نور خلک چې زاړي نر و ښځې ژړا کوي، څوک چی کوي، څوک بغارې وایي، څوک ظلم وایي، څوک دې شی وایي. نو سړي ته د ځان ورنږدې کړي چې واوره دغه څه رقم معامله ده. دا معامله خو زموږ وطن کې افغانستان کې خو چې واده یي خلک خوشحاله وي، او که په هغه باندې تا ډولۍ بار کړې ده، په اوښ یا په یو شي دې بار کړې ده او آخره زاړئ او هغه څه کوئ. وایي دا خو دغه منطقه باندې د پاچاهۍ باندې د ښاریا باندې یو ښامار رامخته سوی ده، ښامار رامخته سوی ده، او دغه ښامار دغسې کار کوي چې بس یو دانه بینظم دې ورځې خوري، کلنګه ده. او نن د دې پاچا صاحب د لور نوبته، د دې نوبته او دا ټول خلک زاړي. مخکې به د چا نوبت و غریب سړی و او ما یې وزړل، دا اوس ټول زاړي. پاچا صاحب ده که نه، امرغمان منې که نه، ټول له مخې زاړو، ټول زاړو. دا داسې معامله ده. پاچا لور یې په هغه بار کړې ده او بس دا معامله ده، بس هلته یې ور وړو، هغلته یې تېرسنجی یې ښودلی، دغه ځای کې به دا ورته پرېږدو، موږ واپس راځو. ده کیسه باندې ځان پوه کړ مومن خان چې پوه کړ ولاړ. دا نه خراب شو دا ورا کمېده دا مطلب ځای ته چې رسېدل، ورا په 3 او 4 نفره بدله شوه. نور ټول هر سړی لاړ، واپس لاړ. خو دا 2-3 نفره نور هم لاړل. یو دانه د اوښ څاروی هغه مزدور یې بولي، او که هغه چې کشکاږي یې وندنه یې دا پاتې شو، یو دی پاتې شو، یو دغه ښځه پکې ناسته ده. دا ده اخر دې ښځې غږ ورته وکړه چې وځوانه ته له کوم ځای راغلی یې؟ زه له افغانستان راغلی یم. وایي ته داسې وکړه چې مونږ خو خوري، ما ته خو خدای پېښه کړې ده، ته نو څه کوې دلته اوس مونږ سره ځان پوه هغه باندې خوري، ښامار باندې. ما ورته هلته کته کوي، هغه ښامار نېټه نږدې ده چې راځي. ده ورته ویلې زه نه ځم. او بل سړی هم واپس شو. بس دغه نجلۍ او مومن خان پاتې شو. هغه هم خپله اوښ یا اس هر څه چې روان یې کړ بېرته بوتل. چې بوت هم دغه اوښ هغه پاتې شو، دغه ځوان پاتې شو، مومن خان او دغه ښځه پاتې شو. ده ورته ویلې ته چل وکړه، نجلۍ ته ویلې چې ته داسې چل وکړه چې زه ډېر لرې ځای نه راغلی یم او ډېر ستړی ستومانه یم او شوګیر یم، خوب راځي، زه لږ سترګه پټومه، وایي د نېټه یا د ده علامې شي دي ما ته به یې وښایي چې راځي شو، زه بیا د سره کار لرم. هغه نجلۍ ویلې چې دا ښامار وګوره او دنیا یې وخوړله او د ده دا خبره وګوره. نو دا ښامار چې لرې ښکاره څه یو بړزه چې خوت وروړه چې زهر یې شیندل، د باران په شان باندې زهر یې بایلېدل.
او بس دې دا هغه شوه په زړه شوه داسې په زړه شوه د دې اوښکې لاړې د دې نجلۍ د مومن خان په سترګه کې ولګېدې ځکه ورانه باندې سر پرې کوي سترګې کې چې ولګېدلې دا اوچته دا مومن خان خبره بیدار شو چې بیداره شو مومن خان ته یې ولې دې ماته خبره نه کړه دا خو نږدې راغی که نه دا سره کوم چل وایي بس خوري نو ماسې خوري خامار او ماسې انسانان یې نو انسان د خامار خو نه کېږي وایي ته دې خلاص ته هم دلته غلی کښېنه خامار سره نږدې شو په 10 متري کې 15 متري کې نو همداسې بژه چې خېږي دغه زار بادوي لکه هغه غوندې دې پخوانیو خلکو سره تورزنو خلکو سره به یې کوم هغه وې لکه دا چترۍ نه ده چترۍ په شکل ډال به ورسره و ده سره یو ډال ده او تور ورسره ده کریچ دا ورسره دي دا یې د وسایل دي ده چې دا زهر راوشیندل ده دا ډال داسې ورته ونیو ډال یې چې ورته ونیو دا زهر راغله ډال باندې ولګېد دا ډال اور واخیست اور یې واخیست داسې خطا کړ خطا که ده دا کریچ واخیست داسې د خولې ته ونیو کریچ داسې د خولې ته ونیو هغه اوښ کړه د اوښ سره کش یې کړی هغه یې کش کړه کریچ هغه به چې څو زور ورکاو کریچ کې ته څو یې زور ورکاو کریچ کې ته دوه پلې په من باندې بېل کړ نجلۍ تماشه کې هلته ناسته ده نجلۍ تماشه کې ناسته ده داسې حساب شو دا شی په من باندې دوه پلې چې دوه پلې په من باندې پرې شو چې پرې شو بس نجلۍ کې مو روح پیدا شو چته راجېږه شوله کلمه یې درسته کړه نجلۍ ویلې دا سره کوم معامله شوله او دا دې څه رقم توره وکړله ته څه نومېږې نوم دې څه دی ویلې نوم مې خان ده افغانستان راغلی یم ګران افغانستان ده څه ښه نوم یې ده بس وایي د چل وکړه چې زه ګلخوبان نومېږم او د فلاني پاچا لور یم او زه به له خیره سره ته به ما سره ځې ده ورته ویلې نه زه چا سره نه ځم زه خپل هسته ځانه شوم او ورغی د ښامار کې لګیا شو بس دغسې یو کریچ سره و هغه یې راویستله په سرو زرو پټۍ وکړه چې وه دا شی یې راویسته او تا یې کړ په خپل بیک یې به اوس خو بیکونه دي هغه وخت یې هغه وې توبراکونه وو د خپل توبراک یې دا هغه واچوله دا سرو زرو پټۍ دا یې واچوله نور یې آس باندې پښه واړوله نور حرکت یې وکړه نجلۍ دغه ځای نه بېرته لاړه د پلار کره پاچایي ته لاړه بېرته خپل پاچا دربار ته لاړه سهار چې پاچا راجګ شو چې ګوري نجلۍ په هغه کې ناسته ده په هغه کې د جای کې ناسته ده ولې بچی ولې راغلې تا خو ښار وخت په غم دې ککړ کړ ته ولې راغلې دا خو ښار په د ښامار دښمن راغله وایي نه پلاره زه یو ځوان ته خلاص کړم د افغانستان راغلی یو ځوان یو خارناک ځوان و زه چې هغه ته خلاص کړم او بس هغه یې مردار کړو مړ یې کړو زه چې راغلم عقل نه مني څنګه یې مړ کړو وایي مړ یې کړه بس مړ یې کړه په من باندې په توره باندې ووهه دوه کیسې کوو ساته پروته نو دا څو دا خلک هغه کېږي نو هر سړی ورځي وایي په کیسه کې دې اورېدلي وایي دا کامان به هغه هر سړی توره سره کوي ښامار مومن خان وځلی و هر سړی منډې ور وهي او توره سره کوي هغه کیسه شوه درې څلور پنځه نفره نور هم دا شیان د ښامار پټې موټې چې یې وروړې هلته یې ورته هغه کړه دی دې ورته ویلې نه نه پلار هغه ځان ته یو قواره لري ځان ته یو ځوان دی ځان ته یو ښایست لري ځان ته یو قواره لري ځان ته یو هڅه ده دا نه ده او بس هغه ځوان دا خلک ستا ته راضي کوم دا ټول ټګان دي د تا د پاچاهي غلط خلک دي دا نه ده هغه دا هېڅوک نه دي ویلې دا موږ سره کوم پیدا کړو زویه تا خو ځان ته نه راوتلی نو زموږ به دا ځوان څه خیل پیدا کړو وایي دا به داسې چل وکړي غونډه پاچاهي به راټوله کړي غونډه پاچاهي ته به ډوډۍ وکړي غونډه پاچاهي به دي وزیران دي والیان دي ولسوالان دي حکمران دي ټول به راټول کړي او یو ګیټ به ورته خلاص کړي په یو ګیټ باندې به جیږ داسې دربار وتړي ما به کښېنئ او دا خلک به راځي دې لاندې به تېرېږي زه درته معلوموم اما اوس هماغه چل یې وکړه دا غونډه پاچاهي راټوله کړله او دې ګیټ ته یې برابره کړله اوس ګیټونه ورته هغه کې هغه ورته یو وار دې وره ته یې برابر کړه بس دا خلک به تېرېدل دې مڼې ځان ته راواخیستلې پخې مڼې ځان ته راواخیستلې دا مومن خان کوم ځای کې چا راتاو کړه دا هم کې هغه کې غلا کې راغی دا هم کې راتاو کړه دا هم راغی خلک خو یې نه پېژني هندوستان کې څوک پېژني دا هم دې هغه کې راغی چې راغی دې دا خو بیداره ورته ناسته ده بس دې مڼې ورکړه وایي دا ځوان ده وایي دغه ځوان ده بس دا چې یې راتاو کړه څه مذهب یې ورولېږل راتاو یې کړه رایې دربار ته یې راوست کېنه او پاچا اوس پوښتنې ته کوي پاچا پوښتنه ته وکړه چې ځوانه ته ښکاره یې دلته راغلی څه خبره ده څه وجه ده دونه باتور ځوان یې دونه غټه کاروایي دې وکړه دونه توره دې وکړه دا پاچاهي دې ښامار نه خلاصه کړله دا وجه چې وه د کوم ځای وایي زه د افغانستان یم مومن خان مې نوم ده شیرینۍ مې ښځه ده په افغانستان کې ده او زه خپل مرام چې راغلی یم خپل مرام مې دلته مې ښکاره نه کړه خپل مرام چې راغلی یم همدلته ګرځېږم خپل مرام مې بیا معلوم شي اوس زه خپل مرام چې راغلی یم وایي ښه دا
ګل خوبانه نومېږي ما لور ده او تا له بلا خلاصه کړه دا دې تا ښځه شوه وایي بلکل مې قبوله ده او زه ګرځېږم ده ګرځېده کوم ورځ وګرځېده وګرځېده بیا یو بله پاچاهي وه د هغې پاچاهي له بلې پاچاهي سره لانجه وه هغه به چې پیدا کړه نیمایي پاچاهي به یې ونیوه بیا به دا هغه شو هغه ټک وپک به سره وکړه بیا به یې نیمایي پاچاهي ورته خوشې کړه بیا به هغه پرې زورور شو دا نیمایي پاچاهي بیا ترې ونیوله همدا کیسې روانې وې دا هغه مومن خان چا خبر کړ چې یو ښامار یې وژلی ده او بسته پاچاهي خلاصه کړې ده دا یو ځوان ده ته داسې دې ته وایي مومن خان چا خبر کړ مومن خان دغه تورزن او کارو پسې ګرځېده نیوله بس مومن خان ورغی او همغه پاچاهي یې واخیستله بلا نه یې خلاصه کړله مینه یې مرتیله کړله او هر څه یې ورته منظم کړل او بس هېڅ یې دغه هغه ترې راونیوه دغه پاچاهي واخیستله جنجال نه یې خلاصه کړه او خپله کیسه یې ورته معلومه کړله او مومن خان ته یې ویله چې موږ خو غریب خلک یو موږ اوس نه لرو ته چی یې غواړې تا زړه کې چی دي او یو خو به لور درکړمه چې هغه سلطان بیبي نومېدله یوه لور یې هم ورکړه هغه پاچاهي هغه یې هم دلته راوستله همدې د ښامار چې وژلی وي دې پاچاهي ته یې راوستله هغه جانې ځان خلاص کړ دلته یو اوس مراسم نیولي دي او بس دا ښامار والا ښځه هم ده او دغه هم شوه اوس بېګاه ته د واده شپه ده او مراسم یې د واده دي مومن خان او دنیا مخلوق راټول شوی وزیران او پاچاهیان راغلي دي چې دلته بېرته راځو افغانستان ته دې منطقې ته دا د شیریني کلی ده د دې شیرینۍ یو ظفرخان یو پادوان ده د هغوی څپیایي دې ورسره رانجه راغلې ده د ظفرخان سره رانجه راغلې ده شیریني ورونو سره دا سړی کومه ساپېړه ولی مله ورته وایي دا ډارې کې هندوستان ته مسام چې ورغلی دلته په دې واده حساب کې کتاب کې واده سیل ده سرود ده چې ګوري دا مومن خان دا سړی ولید مزدوري ولید ظفرخان د مزدور ته ورغی سمیت ورسره وکړه کوم ته خو هغه ځای راغلی خو پېژانده یې نه خپل مزدوري وکړم د سره لور مزدوري ولیدې شیرینۍ وایي پر پهلوان و شیرینۍ څنګه وه څه حالات څه غورې وې څه معامله وه وطن کې څه غورې شیرینۍ خو یې خرابه شوې ده شیرینۍ نه دا یې وایي که دا خبره ورته وکړم د مومن خان به ټول عمر دلته پاتې شي دا به نور نه دي زیاتېږي نو د یو شمېر شیرینۍ غیبت یې ورته شروع کړې هغه داسې بدنامني یې کوله داسې بېایجابي یې کوله مومن خان بس سواره بس غږ وکړ یې سیل واوته سیل بند کړي او پاچا ته یې ویلې چې زه دغه ما دواړه ښځې دي سبا ته اسونه به ورته ورکړې د نرانو جامې به ورته واغوندې او په لباس د نرانو کې به یې راولېږې او ما مخ په افغانستان قبله به یې راولېږې زه لاړم نور د پاس باندې پښه واړوله او مخ په افغانستان یې حرکت وکړ بېرته را روان شو چې را روان شو هله یو ځای کې یو ګودر هېڅ یو لوی ګودر و چې مخلوق د خدای ښځې ناستې وې دا یې ډېره تګی شو ډېره لارې ووهله او دې ګودر ته چې را ورسېده بس غږ یې وکړ ما ټول هغه یاستئ بس خویندې مې یاستئ زه تږی یم لاس نه شم پرېږدلی او ما ته ګیلاس یا یو جام اوبه راکړي خو بس ښځو خپل منځو کې هغه وکړه یو نجلۍ چالاکه نجلۍ وه هغې ورته ویل پېښ شرط اوبه در کوم چې ما په نکاح کابله کې زه اوبه در کومه او که نه یې داسې نه ده ویلې ما اس نه شم کدې کېدلی او دا ځواني راته راکړه اوبه راکړه ویلې نه ما په نکاح وایي نکاح مې واخیستې وروسته نورې دوه ښځې راځي په اسو سپري دي شنه شنه اسونه یې دي او نرانو جامې اغوستې دي نور منځ کې دوې ښځې دي همغه یې ورسره روان کړله او مخ په افغانستان راځه بس ته مې هم ښځه شوې راځه ده نو هغه ځای نو حرکت را وکړ اس یې ټک ورکړه الله دلته ډارېږ دې ځای ته راغی چې راغی دې منطقې ته را ورسېده ځان سره سوچ وکړ ځان سره فکر وکړ چې دوه معاملې به یا درې معاملې به وي دا دوه معاملې که صحیح وختې دماغ دوه پارونه به وي پار مونږ ورته وایو پار یو سړی په اصلي پار نیسي که دا پارونه مې صحیح وختل خو مې شیرینۍ پاکه او که دا پارونه مې غلط وختل مغه ګنجي خبره ده سړی افسر هم ګنجی و پهلوان هندوستان ته ورغلی نو بیا دا کیسه خرابه ده بیا ځان سره کري وریبي نو دلته چې رانږدې شو ځان ته یې ویلې که چېرې د اصل ما په خپله طبیله ودرېده لاړ خپلې طبیلې ته نو شیرینۍ پاکه ده او که وششنېده بیا هم شیرینۍ پاکه ده او که زه ننوتلم او شیرینۍ د به غلی غلی ساده ده مانه شیرینۍ د به د شپې غلی غلی ورځم په لاس به پې کېدم سینه باندې که دې غږ ونه کړ خو خرابه ده او که غږ یې وکړ بیا پاکه دا درې پاره شو درې پارونه مې نور دی چې راغی هسې چې څنګه را ورسېد هسې دارې کې ما خپل هغه ته لاړ طبیلې ته دغلته مې وګی ویا مخ ته بیا لاره ټکې وه بېرته راووت چې راووت ویله دا ومششنېده وایي دا دوه پاره خو مې صحیح وختل توکل خدای دا بل پاره به مې صحیح وښې دي نه د شپې به 12 بجې 1 بجه به یې غلی ویلي نه
ننه چې ورغی ننه کوټې ته چې وننوت نو هغه شیریني شپږ ورونه وو یا یې اووه ورونه وو شپږ شوونه دا یې مابین کې کټ وو دا یې د غره په شان ټوغ ټوغ ورځي هلته لاس پکې په شیرینۍ باندې معلوموي چې دا یاربازه ده که نه یم هغه چې لاس یې پې کېښوده دې چیغه کړه دې ښځې خو پاکه ښځه وه که سړي خو دروغ ویلي چیغه یې کړه ویلې هلې مه ګورئ شغل ده بس هغو برید پرې وکړه هغه توره شپه ده څه پېژني دا څوک ده هغه دا هم څه نه وایي جنګ هم نه کوي بلکې د سره وسایل هم شته توره ټیکه یې ورشئ ورسره د غیشر صاحب ته ورسره دا جنګ هم نه کوي او داسې هم نه وایي له غیرته چې زه یم مومن خان یم که داسې وایي خو هغه یې نه وایي که دا هم نه وایي هغه یو ته ورپرې کوه زه ورپرې کوم ته بس دغه یو وار ورغی زړه باندې ولګېد زړه چې ولګېد دقه ټیم کې ویل اخ مړه م کړم زه مومن خان یم مړه م کړم ویله خدای دې غر که مخکې دې ولې نه ویلې ظفرخان چې مخکې دې ولې نه ویلې خو دا کتاب کې ما لیدلي وو چې مومن خان خپله ځان توره باندې ووهه ځان ته یې خپله توره چې راواچوله ویې ووهه کوم یو بل ما په توره باندې ځان ووهه دغه ځای کې بیتونه هم ډېر لیکلي هغه موږ سره ځین نه کوي بیتونه یې ویلي هغه ما یاته نه راځي او بس انډیوال هغه بیتونه یې ولګوي سره ښایي هغه دلته دا کې ویل هله چې ډیوه هغه وخت ډیوه ولګوه ډیوه یې چې لګولې چې ګوري مومن خان پینو کې لت پت پروته انډیواله بس ټول شیریني هم ځان مړ کوو ظفرخان هم ځان مړ کوو خو دا کیسه په دې ځای کې سوې ځکه ده بیا له دې ځای نه مړي وړي پاس ملا عمر ته ګزک باندې راځي ګزک باندې چې په تبل نر باندې ته نه یې بلد هسې راځي هلته په هدیره دغه ځای کې ښخ کړي دي ښه هدیره یې ده او بس ما هلته یې ښخ کړي دي انډیواله د مومن خان دغه کیسه وه انډیواله قبرونه یې هلته دي قبرونه یې هلته دي د مومن خان او شیرینۍ کلی خو ډېر زیات مشهوره ده په دې لاره باندې کابل جلال آباد لویه لاره باندې خلک لغمان ته کونړ ته او نورستان ته او د هغې ولایتونو خلک بیا پورته شمالي ولایتونو ته ځي دا کلی ډېر مشهوره ده د مومن خان او د شیرینۍ له قوم و قبیلې نه اوس څوک پاتې دي که نه دا وراره دا خلک چې دي په قوم باندې باکورخېل دي ځکه دا مځکې ټولې دوی دي پاس مځکې هم دوی دي او دوی دغه نسل وزنه وکړه ټول لکه په اصطلاح نسل وزنه به یې شو چې کور نه څوک پاتې نه شو بېرته تربورونه یې باکورخېل دي دغه قطع دغه ولسونه دي دا قطع دغه مځکې دي دا باکورخېل دي اصل کې دوی باکورخېل دي څوک چې وایي چې دا پلان کې خېل دي پلان کې خېل دي نه ما چې کوم معلومات او اندازه لرم دوی باکورخېل دي بېرته تر زمانې پاتې دي شته ده او پای شو دا د دوی له نسل وزنه وکړه دوی ټول هغه دونه ساده زمانه وه دوی له کور نه تر دوی له کور نه ظفرخان هېڅوک نه دي پاتې ټول خپله ځان مړه کړي له اورېدو ما یو بل څه مې اورېدلي وو چې ظفرخان د خپل تره زوی مومن خان باندې یو باج بله میښی و چې د دوی کروندو ته به یو ویاله تېروي په دې تړاو څه معلومات لرئ که نه دغه ویاله خو پخوا تېره سوې ده دغه ویاله ده ان خدای مې هغه نه کړي 9 کیلومتره یا 5 کیلومتره یاله ده ډېره یاله ده ډېر برسه نه راتاو کړې ده چې راغلې ده او په دې منطقه کې نو خو له هماغه معلومه خبر دغه وخت کې د مومن خان پاچاهي وه او دې ځای کې خاني وه او دا یې منطقه وه نو امکان ډېر لري چې همداسې وي په اصطلاح یو هغه جوړ کړی و دا داسې یو مزه یې اچولی وندنه یې اچولی دوی به اخوا کتغه یو شی به چې کسدود به یې کوه اخوا به یې واچول او هغه به دې خوا ورته راجګل ځکه دا سیند خو اوس کمزوری شو اوس خشکۍ یې نشته ده دا خو ډېر مست سیند و دی باندې خو او نه د پلین کان نه پلونه وو هغه کې او به دغه کسدود یې هم په دغه شکل باندې کاوه او هغه سره خو اوچته د سینه پورې و ظفرخان او مومن خان خو له سینه دې خوا ده نو دغه معلومات بیا دوه قدر لرم ډېره زیاته مننه ملا صاحب چې مرکې ته حاضر شولې او موږ سره دې مرکه وکړه ډېره مننه تا نه چې تاسې مثال د لرې جان ننګرهار نه راغلي یاستئ ننګرهار د افغانستان ننګرهار یو ګلبهار وطن ده ښایسته وطن ده د ګل وطن قدرمنو لیدونکو د مومن خان له کلا راښکته سو او په دغه غونډۍ باندې ورخیزو ورځو تاسو ته د شیرینۍ کلا درښیو چېرته چې مومن خان خپل ژوند د تل لپاره له لاسه ورکړی ده راسره اوسئ قدرمنو لیدونکو د ظفرخان کلا ته راورسېدو مخامخ د مومن خان کور و تاسو هغه ځای راسره وکته مستقیما په سیند باندې راواوښتلو او دلته د ظفرخان کلا ته البته د شیرینۍ کلا ته دغه کلا دغه کور ده چې دلته پیړۍ وړاندې تقریبا چې په ځینو روایتونو کې 600 یا 700 کاله پخوا راځي
ځینې خلک بیا وایي چې نه 300 کاله پخوا دي. مختلف روایتونه دي. دلته مومن خان خپل ژوند د تل لپاره له لاسه ورکړی دی. نوم مې حبیب الله ده او د مومن خان او شیرینۍ د کلي اوسېدونکی یم. دا د شیرینۍ کلا ده. موږ ته خپل مشران ډېری وخت د مومن خان او شیرینۍ په اړه دا کیسې کوي. کله چې مومن خان هندوستان ته روانېده شیرینۍ ورته وویلې چې تا د سفر موزې پخو کړې د زیړو ګلو په خدای 50 سپارې مینه. مومن خان ورته په ځواب کې ویل ما د سفر موزې پخو کړې د زیړو ګلو باغ په خدای سپارم مینه. زه پرویز د خویندې اوسېدونکی دا د مومن خان او شیرینۍ کیسه ډېره غمجنه کیسه ده. دا کیسه موږ ته پلار او نیکونه موږ ته کوي. دا کیسه دا ډېره غمجنه کیسه ده. مورې راویښه شعور بلکه مورې راویښه شعور بلکه د مومن خان په وینو سره شول دیوالونه. او که زه خبر وای چې مومن دی ما به خوني ظفرخان څه له ویښونه. د ګل وطن لیدونکو دا وه سروبي ولسوالۍ کې د مومن خان او شیرینۍ په تړاو ځانګړې خپرونه. تر بیا چې زه فضل مالک ترین ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په پاک او لایزاله رب سپارم. پاک الله مو مل شه.